السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم و بعد محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره په تحکیم باندې اجرت اخیستل څنګه دي؟ یعنی یو کس ته هغه څه کسان جرګمار مقرر کړي نو دی جرګمارو ته تنخواه اخیستل یا اجرت پیسې اخیستل دا څنګه دي؟ یاره موږ تاسو ته فیصلې کوو، زموږ وخت ضایع کیږي نو باید د دې په بدل کې تاسو موږ ته اجرت راکړئ. جناب محترمه دا مسله خو فتاوا فریدي لیکلې، فتاوا فریدی جلد 2 صفحه 200 مسائل شتا کې لیکلي، خو لیکن د دې ما سره په پی ډی اف کې کراچۍ نه مې ملګري هم را لیږلې ده، د بنوري ټاون فتوا را سره ده. د فتاوا د فریدي مفهوم خو داسې دی چې دا جایز ځکه نه ده چې دا عبادت دی. تحکیم یعنی په فیصله کولو باندې اجرت اخیستل، تنخواه اخیستل دا جایز ځکه نه دی چې تحکیم دا عبادت ته عبادت قرآن مجید کې راځي وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. نو تحکیم دا د مسلمانانو باندې فرض دی، لازم دی چې د دوه مسلمانانو په منځ کې به فیصله کوي. نو چونکې عبادت دی نو په عبادت باندې اجرت نه دی اخیستل. خو بیا بهرحال اخره کې ویلي دي چې یاره که بالفرض دوی وایي چې یاره موږ ټیم خرابو، کتابونه پې اخلو، ستاسو د قول مطابق چې مطلب قریګانې م ورکو، نو بیا لیکلي دي چې یاره مطلب بل رنګ که ورکړي چې یاره مثلا د تعلیم او تعلم ترتیب هم پکې شته دی، نو بیا ور باندې اجرت اخیستل خو جایز دي. خو لیکلي فتعمل او چې دا کوم ماته د بنوري ټاون فتوا راغلې ده نو دې کې 4 شرایطو باندې دا شی مقرر اخیستل جایز بوللی دي. وایي متاخرین ورته د جواز فتوا ورکړي، خو 4 شرایط دي. اول دا دی چې دا کوم سړي باندې جرګه کوي، فیصله کوي، دا به د فیصلې اهلي، یقینا دا او تاسو خو یاسم علما دي نو دا اهل دي. دویمه دا ده چې دا به دې کار ته به مکمل ځان فارغه کړی، دا به د بل کار سره به نه کوي. که د بل کار سره کوي نو بیا به دغه کار باندې پیسې نه اخلي، بس هغه کوم کار چې بل کوي نو همغې باندې به اجرت اخلي. دریم شرط دا دی چې د حکومت له طرفه یا د عامو خلکو له طرفه به د تنخواه مقرره نه وي او بله د آمدن ذریعه به هم نه وي. که د آمدن بل ذریعه وي او ضرورتونه په هغه بل ذریعه پوره کیږي، بیا په تحکیم فیصله نشي، په تحکیم باندې اجرت نشي اخیستی، ځکه تحکیم او فیصله کول دا عبادت دی، نو دا به امر مجبوری اخلي. څلورم دا دی چې دومره اجرت به ور باندې اخلي چې خپل معاشي ضرورت ور باندې پوره کړي، د خپل معاشي ضرورت نه زیات یا دومره اجرت چې هغه خلک په پوره کولو باندې ستړي کیږي یا مشکلاتو سره مخ کیږي، نو دا اجرت هم د دوی لپاره جایز نه دی. بهرحال بیا خو د نور تفصیل هم پکې کړی چې نن سبا بیا پکې صرف اجرت خبره نه ده، نور پروګرامونه یو ډوډۍ یو دای هغه خو په هر صورت باندې ناروا دي. نو دغه تحکیم باندې چې کوم اجرت دی هغه هم که دا 4 شرطونه پکې نو بیا جایز دي. بهرحال ډېره اوږده تفصیلي گفتگو ور باندې کړې، د حلبي کبیر حوالې را نقل کړي، د هدایي حوالې دي پکې، د بحر الرایق دي. خو خلاصه د خبرې دا ده چې یاره تحکیم باندې اجرت اخیستل دا جایز دي د متأخرینو په نسبت باندې، خو په دې 4 شرایطو که به دا 4 شرایط پکې نه وي نو بیا اجرت اخیستل جایز نه دي. السلام علیکم ورحمت الله.